په یو لاره تلم هلته ډنګ ډنګ کېدل ډېر زیات ډنګار و خو ما غوږ کېښو نو ما چې ته واده وی خو د واده ډنګار نو بیا مې تپوس وکړه هلکه دا ټیم غوندې ډنګار و دا څه شو وی دا خو صاحب دلته د املوکو باغونه دي نو د شپې دا خاپیرکان راځي حمله کوي نو دا باغوانان دا ټیمان ډنګوي چې دا خاپیرکان یریږي او نه راځي چا سره لیندي په هغې غولیل باندې غزار کوي دقه زمانونو زموږ د دین اصل معمار نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو باغچه وکرله د قرآن او د سنت او بیا صحابه کرامو ته حواله کړله چې تاسو اوس د دې خیال ساتئ د نه وچه نه شي د دې آبیاري کوئ دې ته خاوره اچوئ سره اچوئ چې دا خوره شي او ورسره حفاظت به هم کې کله چې غلط خلک راشي او په دین حمله کوي په دې باغچه نو که ته غږ نه کې ځان نه دې ښه سړی جوړ کړي چې زمانه خپل کار به کوي هر سړی خدای پیشه او دی پیشه نو د دین دا باغچه بلې تاله والی نو په دې ټپوسانو به خط ناخط داسې غزارم کې ټیم به م ورته ډنګې جنډه به م ورته ړقې شپه ورځ نو دا باطل خلک به پوه شي نو دی به بیا ستا په دین باندې حمله نه کوي هغه زمانه کې معتزله و خوارج و روافض بلا ډلې وې جهمیه و فلاسفه و د دنیا ډلې وې دې زمانه کې هم داسې ډلې شته لکه اوس قادیانې دی مرزا غلام احمد را پاڅېد او د پیغمبرۍ دعوې وکړه د ده ډایرکټ حمله د رسول الله مبارک په دین و زبردسته حمله وکړه د ده مقصد ډېر خطرناک و د زموږ رسول الله مبارک رستو کو ځان یې په هغه ځای ودرو ګوره دې سره حدیث لاړ قرآن به ختم شي دا خو خدای دې ناکام که ګڼې ده خو ډېره غلطه منصوبه وه سبا به یې وي چې زه څنګه د نبي علیه السلام دین ناسخ و زما دا د هغه دپاره ناسخ شو خپل عقیدې به یې مروج کولې دا د خدای فضل و علما راوچت شو او مرزا غلام احمد عقاید خلقو ته ښکاره کړ نظریات چې دا د کفر دی ګورې سړی کافر دی ته لا پیغمبرۍ دعوې کې موږ ته غټ کافر ښکارې د پیغمبر په ناموس ته سپېره حمله وکړه نو روغ سړی رسته شو ګنې خو خور شوی و هغه خو دومره خلک باطل خلک خو ډېر زر خورېږي شیطان یې مدد کوي انګریز یې په شا ولاړي یهود یې په شا ولاړي پیسه خورئ نن خو چې د پیسه چاله ورکړه بس دین پاتې دی بیا پښتانه مې پیسې خو د ملکان غر سورې کړی دی د انسان زړه ورته سړي په یو 2 منټه کې سورې کوي پیسو سره انجیوس خلک راپاسي ورپسې ودرېږي اوس مردارې ښځې راوتې دي ځای په ځای باندې جلسې جلوسونه وباسي هغه نارې لګوي قسم دی که هغه ناره د مسلمان په ذهن لگی میرا جسم اور میری مرضی میں ہوں آوارا ملاستا پا ما کی سکار دے زمان خپل ما ولی پا کور کی پابنده که زمان خپل وجود دے و زمان اختیار دے که زا ارسکم ستا ما سرسه دے منوائیو دن نکور کا و بار بندن روزے مالا با پی نسخا که الکا پایو کې چې لږ متیازې ور واچې څښا کېږي که نه څښا کېږي موږ وایو ته مردار اخې ته نجس اخې ته پلیت اخې خو زما دا نورې خویندې میندې به راله نه پلیتی دا به راله نه ګډوډی زما د پیغمبر جامه به نه ګډوډی دا اوس هغه ښځې راوتې دي موږ مدرسة البنات کې ورته لوپټه په سر و هغې وایي لوپټه دې کوزه کې مونږ حیا ورکو دا د رسول الله مبارک تعلیمات دي هغې وی حیا دې کوزه کې مونږ وایه لکان جینکې ستر پرده او اینه ګډوډ بی هوټل کې به م یو ځای وي مونږ وایي دا ناروا دي ګناه د هغې وی ګل په بیولو نه خرابېږي څښا خبرې کوي څښا چې زه یې راته ویلی م نشم زمانونو زمونږ د مدرسې مقصد دلته د بناتو سی ما ته یو ځل زما یو دوست ټلیفون وکړ وی
چا سوال کړی دی په دې شي دا نیټ باندې چې د جنکو د مدرسې مقصد څه دی بنی نیم یاد الخدا دلته یو به ووایم وخت ناوخته نو ما ته په دې خو کتابونه لیکلي کېږي ما له جواب راځي خو هغې لیکلي چې چا د ټولو له لنډې جواب ورکړه نو هغه ته به انعام میلاویږي چې جامع مې او پوخته سره مې د بناتو د مدرسو نو ما ته ته په دوه درې ورځې سوچ وکړه ما له مختصر جواب راکړه چې زه ولیکم ما وی اوس یې واوره ما وی زمونږ د بناتو د مدرسې مقصد دا دی چې په دې جینکو کې او په دې زنانو کې د حضرت عایشې جلک پیدا شي بس یا د بیبي فاطمې نقش پکې پیدا شي دا مقصد دی هغه بیا ما ته څه موده پس ټلیفون وکړو یا زما جواب ډېر مزېدار و خلکو کړي خو ږدو ما هغه انعام وګټه مې ظالم بچیه غوټ نیم خو پکې راسره زما کېږي اشنا مې ورته ګپ مې ورته ولګه مونږ دا مقصد دی اوس چې داسې ښځې روزي د انجیوز بربنډې چې هغې زما دا باغچه د حیات تالان کوي نو زه به په هغې رد کوم که به نه کوم تو پې رد کې که به نه کې مرزا غلام احمد که علماو رد نه وې کړی قسم دی نن به پاکستان او هندوستان ټول قادیانانو هغه خو خطونه خوانه کړي هغه خو به دغه ته هم خط لېږلی امیر عبدالرحمن ته د افغانستان بادشاه ته یې خط ولېږه ځکه نبي علیه السلام مبارک چې به خطونه لېږل هغه ته یې خط لېږلی وایي په ما ایمان راوړه هغه ډېر هوښیار و هغه د خط په شا ورته ولیکل اینجا بیا دلته راشه پارسي له په دې اینجا دلته بیا راشه نو چې خط وله راغی نو ده پې میټینګ راوغوښته خپلو امتیانو ظالمانو وی څوک وی څه یې لیکلي ما ته خو یې لیکلي چې دلته راشه چا وی صاحب لاړ به شو که دا یو کس در باندې ایمان راوړي ټول کابل ستا شو نور ورته وي هوښیار وګوره چې لاړ نه شي که لاړې اینجه ده نه جوړی هغه ته چا وی دا دی ورته څه لیکلي وی د قمقل بچی په دې پوه نه شو چې ما هغه خط ورته واپس ورولېږه وی که دې راغلی وي ما به دا چل ورسره کړی وی چې بیا به تر قیامته پورې چا د پیغمبرۍ نوم نه وی اخیستی نمونه عبرت به مې ترې جوړ کړی او دا هم داسې دا په کابل کې هم د افغانیان مونږ پورې کله خاندي وي ستاسو کې پیغمبرانو خلکو دعوې کړي زمونږ کابل کې نه دی نه کابل کې هم یو سړي دعوه د نبوت کړی تاریخ وګورئ هغه به وایي لا اله الا الله احمد نور کابلی رسول الله احمد نور نو احمد نور کابلی نو کابلیان خو تکړه دي که ایمان خو به یې منې بس پې شروع وکړه کابلیانو داسې که چې بوټی بوټی خطا د مارڼو د دلیل په بنیاد او د آګاهۍ د مهم په بنیاد د باطل رد علماو کو بل روت پرویز غلام احمد پرویز هغه د رسول الله مبارک د حدیثونو انکار وکړ علما روتل ردونه یې وکړل بس خلک یې بیدار کړل د هغه نظریه خدای ختمه کړه دقسې د امام بخاري رضی الله رحمه الله په زمانه کې دا څه ډلې راوتې وې یو ډله پکې د معتزله وه باطل نظریات و خراب د اوږدې خبرې دي ګوره هغه علمي دته نه وې خو د هغې په نظریاتو کې یو نظریه دا وه چې موږ وایو د اعمال وزن کېږي او د قیامت پر ورځ به یو تلی په هغې کې به یو طرف ته نیکۍ واچي او بل خوا به ګناه واچي نو من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه موازین الخیر که د نیکۍ تلې د چا درنه شوه نو بس جنت دی خوشحالي ده و اما من خفت موازینه موازین الحسنات چې د چا سپک شو نو بس دوزخ ته به ځي قرآن وایي هغې به وایي نه تله نشته وی دا مونږ چې کوم هغې د عقل بچي دا مونږ چې کوم نیکي کوو ګناه کوو د دې خو سر نه وجود نشته زه به ستاسو په ژبه ووایم د طالبانو جوهر عرض به پرېږدو غیر مادي څیزونه دي نو تل وزن خو دغه څیز کېږي چې کم یو ماده لري
نو چې وزن د دې ممکن نه دی نو تلې ته پکې څه ضرورت دی چې الله پاک هلته تلي دا د عقل بچي د عقل پسې چې کوم څیز به د دې عقل منا به یې منه او چې د عقل نه به کوم شی بالاتر و هغې نه به انکار کړه نو امام بخاري صاحب په دغې ډلې رد کوي خو دا د دې باب ثانوي غرض دی ګورئ اصل غرض په بعض حنابلو دی چې هغوی د نقوش او د الفاظو او د دې پاڼو د قرآن د قدم قایل دي ګورئ اصل غرض یې هغه دی د مخکې بابونو سره مناسبت په هغوی رد دی باب قرات الفاجر والمنافق مخکې باب کې دی خو دا هغه لږ ګران دی دا آسان دی ځکه زموږ علما دا ذکر کوي نو امام بخاري په دې ډله رد کوي وی سپیرو الله وی وندعو الموازین القسط لیوم القیامه قیامت پر ورځ به د انصاف تلې لګو انصاف والا تل او حضور پاک فرمایي دوه خبرې ثقیلتان فی المیزان په تله کې درنې دي نو چې خدای او رسول یو خبره وکړي موږ به د خدای او د رسول خبره مانو زموږ عقل ورته رسي او که عقل ورته نه رسي دا خو امام بخاري رد نور علما ګڼ جوابونه کوي نن سبا خو دا اشکال نشته چې غیر مادي شي میزان څه ته وایي شرع قائد تو طالبان ویلی طالبات هم ویلی المیزان ما یعرف به مقادیر الاشیاء چې د شي مقدار په معلومیږي هغې ته مطلع وایي نو ترمامیټر باندې ته به نه چک کېږي 102 او 101 دا خو غیر مادي څیزونه دي داسې آلات راوتل زلزله پې معلومیږي تللی کېږي ګرمي یخني پې تللی کېږي بلندي تیز رفتاري حرارت برودت ټول خو دا ګورې دا اسې الزامي غوندې جواب دی تحقیقي جواب دا دی چې یو تله ده د قیامت په ورځ پل صراط ته مخکې پول ته مخکې به لګېدلې الله دې موږ تاسو ټول بوځي جنت ته خلک چې لومبې پاسې دي کې احادیث دي خو وخت کم دی دا هر یو حواله در نشم درکولی چې خلک پاسې چاله به ښه عمل راشي په ښکلي شکل دته به یې راسورېږه راباندې چې د بوزم حساب کتاب او چاله به بد عمل په ښه شکل راشي دې سړي ته وایي ټیټېږه چې در باندې درسور شم چې ځو دې کې ښکلي کتابونه دوه دي یو الدره الفاخره فی کشف احوال الاخره د امام غزالی دی او بل التذکره فی احوال الاخره د امام قرطبي دی نورم کتاب الروح حافظ ابن قیم پکې لیکلی دی هغه ډېر مختصر غوندې دی او سیوطیم پکې کتاب داسې پکې ډېر علمو کتابونه لیکلی خو دا دوه ډېر مزېدار دي جامع پکې بیا دا التذکره د قرطبي نو زما وروڼو چې پاسې خلک نو داسې بیا به د هر پیغمبر حوض زموږ د ښکلي پیغمبر حوض نوم کوثر دی الله دې موږ له د هغې اوبه د رسول الله مبارک په لاس راکړي حدیث کې راځي چې د شاتو نه خوږې د واورې نه یخې او د پیو په شان ښکلی رنګ به او د هغې چې څومره دغه دي غاړه کې کوم لوښي دي د اسمان د ستورو نه زیات دي اصل دا په جنت کې دی د میدان د حساب کتاب ته یو والا خدای پاسه طریقه راوستی ده نو بیا به عملنامې راخوري چاله په ښي لاس چاله په ګس او چاله د شا طرف نه نو بیا مخکې به پول دی د جهنم د پاسه او د پول مخې ته تله لګېدلې ده او څومره غټه تله ده حضرت داود علیه السلام یو ځل د الله نه سوال کوي الله ماته وښایه وي طاقت یې نشي لرلی وی نه وښایه چې وی خو له بېهوشه پرېوت بیا جړل وی خدای دا خو دومره غټه ده که دومره غټه ده که دا اوه اسمانونه اوه ځمکې پکې ور واچې په یو ګوټ کې ځایېږي نو خدای دا به زموږ په عمل څنګه ډکېږي الله فرمایل ای داوده چې زه غواړم په یو کجوره یم ډکولی شم ور عمل کې چې رونو څومره اخلاص زیات یې هغومره وزن یې زیاتېږي بعضې شی ډمبر ډېرې لکه مالوچ او بوس خو وزن یې کمې او د بعضې شي ډمبر کمې لکه سونه او پاره خو وزن یې زیاتې مطلوب عمل د خدای ښکلی عمل دی ډېر نه که ته څلوېښت رکاته تراویح کې د ماسخوتن او راکټ مولی
کلاشنکوپ مولا ډز او بس الله اکبر او سمع الله اکبر او غرض او غرود دا د خدای پورې ټوکې وکړئ. یو حدیث سره طبراني د معجم کبیر نبی علیہ السلام ته چې کله دا خراب منځونه زمونږ لاړ شي دا زر نو الله فرشتې ته وي په دې مخ یې ورته واپس ورغورځوئ دا مې نه دي پکار. ښکلې منځ کوئ زر مه کوئ په قلار منځ کوئ. ګفت جوړ کړئ ګفت د عبادت نه. ستا دوست یو تا له مټۍ راوړي او 4 کیلو وي خو شاپر کې راوړه په موټر سایکل او تا یې درکړه دا مټۍ د زوی مبارکۍ کې مې ده او ته کور ته یوسې ښځه وایي دا څه شی دی دا مې دوست مټۍ راوړه چې اوس پړې هغه تور او سپین او خړ او زیړ شنه ټوټ ګډوډ شوي شاپر کې څوک راوړي بېوقوفه. بیا په موټر سایکل راغلی موټر سایکل چیندخ په شان ټوپونه وایي نا ښځه به وایي چې دا اشنا دا دوست ډېر سم سړی دی بس یو لکۍ نشته نور پوره دی 4 کیلو مټۍ ځانې مه بوتاوره دا اوس غوا ته واچو که دا مونږ وخورو نه مېلمه ته یې غودې شو داسې ده که او چې بل کس دی هغه دله 1 کیلو مټۍ راوړه هغه پچی کې شکری کې پلاسټک یې پې چڼو کړی دی او ګلان یې پې اچولی دی ا دې ښځې له یې راوړه دا مې بل دوست څه وایي دې ته هوښیار وایي ښکلې پرته ده ځان له مېلمه ته مې قول چې هله مونږ هم ګفټ کې وړلي دقه رنګې د دې خپلو عباداتو نه ګفټونه جوړ کړې لږ دې وي خو خشته ښکلې الله به پې خوشحاله شي. لیبلوکم ایکم احسن عملا ایکم اکثر عملا نه دی لږ وکړه خشته وکړه مزېدار که ته ډېر وکړې او دغه ګډ ګاډېرۍ بوتاوه نو میخې ته باچې غوا ته باچې که دا مېلمه ته ږدې. د مارونو خبره مې دې پورې کوله چې غټه تله ده او چې عمل کې اخلاصي نو وزن خدای پاکې زیاتی او وزن نگرانی به الله کوي جبریل علیه السلام به پې وزن کوي او هر پیغمبر به خپل امت ته ولاړی آدم علیه السلام به ټولو ته ولاړی او کرام الکاتبین به م ولاړی او ملک الموت به په دې ټولو کې احادیث شته خو وخت کم دی ما اجمال درته نو امام بخاری وویل ودعوا الموازین القسط لیوم القیامه چې الله فرمایي موږ به کېږو انصاف والا ته تلې د انصاف معنا به نه کوې ښه دا مضاف مضاف الیه نه دی موصوف صفت دی انصاف والا ته دی لکه زمونږ چې د انصاف تلې دی لکه موږ انصاف دی که شی چې والې کور یو تلپو به کوي یو پول انسپکټر و هغه چیکینګ کاو نو یو تلې وکته اوس خو خیر هغه شیدور نشته نو تلې به یو خوا شي درون خو بل خوا به سپک خو حیران و سړي دا پکې څه چل کړ ازمانا به واخلو او وهو القسط مصدر المقسط وهو العادل. امام بخاری وایي چې مقسط اسم فاعل نه واخلې عادل ته وایي ان الله يحب المقسطين واما القاسط فهو الجائر او قاسط ظالم ته اما القاسدون فكانوا لجهنم حطبا. دا هم د یقالو سره تصدیر کړی دا خبره درسته نه ده صرف د طالباتو ته ویم نور عوام په دې نه رسي. د امام بخاري د تفسیر ماخذ د ابو عبیده تفسیر دی د زیات تر اخذ د هغې نه کړی دی او په ټولو تفسیرونو کې د ابو عبیده د تفسیر نه کمزورې تفسیر بل نشته. نو دی چې د لغاتو کومې شرح کوي نو علما په هغې بیا تنقید کوي. دلته هم دی وایي باب افعال او مجردو سره فرق وکړه والامر لیس کذلک دی په مصدر فرق دی جماهیر ټول وایي که مصدر قصدي ظلم ته وایي باب هر یو چی او که مصدر قسط انصاف ته وایي که باب د مجرد وي که د مزید و که ملحق بالمزید وغیره. بیا وروسته راځي د استادان دی احمد ابن اشکاب د هغه استاد محمد ابن فضیل د هغه استاد عماره. دا عماره خلک وایي غلط وایي ښه دا عماره په تخفیف د طالباتو ته وایم عمارتون په ضمیر د عین او په فتحې د میم غیر مشدده تشد پکې نشته. قعقاع ورته وایي عماره ابن قعقاع. عن ابي زرعه درې کسان دي. عن ابي هريره رضی الله عنه وعنهم حضرت ابو هريره د پیغمبر مبارک مدني شاګرد دی. لومبی حدیث د عمر راوړی دی انما الاعمال بالنیات هغه مکیو او اخیری حدیث د ابو هریره دوسی دی خو آخر کې مدینه کې پاتې دی مدني دی.
دواړه د رسول الله مبارک خاص شاګردان دي. ابو هریره نه خدای ډېر لوی کار اخیستی دی. څومره لوی سړی وګورئ د مارونو. شپه به یې 3 حصې تقسیم کړې وه. یو حصه کې به یې خپل عبادت کو، نو په بل ثلث کې به بیبي را پاڅېده وی څه کوه، نو بل ثلث کې به یې غلام ته وی څه کوه. وی چې زما کور کې داسې شپه تېره نه شي چې پکې عبادت ونه شي. او دا زمونږ دا تسبیح خو نه وې، نو ځان له تار جوړ کړی و، غوټې یې ورکړې وې، 1000 غوټې یې ورکړې وې. څومره 1000، نو په هغې به الله یاده. څومره لوی خلک و د احادیثو، او بیا هم څونه الله یاد. او چې مړ کېده ژړلې، نو صحابه ته ګیر چاپېره ته ووایي ولې ژاړئ؟ لږ ساعت پس به د رسول الله مبارک سره ملاقات کېږي. الله الله دې څه وایي؟ وی جاړم په دې چې سفر ډېر اوږد دی او سامان کم دی. زه حیران شم چې دې وایي سامان کم دی. ابو هریره وایي د رسول الله مبارک شاګرد، لوی محدث، نو موږ ته څه دي؟ موږ خو خالي لاس روان یو. زمانونو لاس کې تسبیح وساتئ، موبایل له ډېره توجه مه ورکوئ، ذکر وکړئ، قرآن ووایئ. نن زموږ علما او طالبان او افسران او شاګردان او مالدار او غریب ټول په دې غم اخته دي. هر چا سره موبایل په لاس کې. خلک یې د تلاوت نه محروم کړل، د ذکر نه خلک محروم کړل. څه کوئ په موبایل؟ څه پې؟ ښځو سره موبایل یې په لاس کې دی، غټې غټې موبایل یې ښځې له جینکو سره ښځو سره. دیم پې سړي هم پې ګناه ګوري، هغې هم پې ګناه ګوري. بهر کې هم زمارونو هغه نقل کوي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم. مختصره ترجمه درته کوم. کلمتان 2 خبرې دي. کلامان ذکر د جز مراد نه کل، مجاز مرسل په علاقو کې یو شته. یا ما یتکلم به 2 خبرې دي. حبیبتان الی الرحمن، رحمان ته ډېرې خوښې دي. رحمان ته ولې خوښې دي؟ ځکه دې کې دننه د خدای ټول صفتونه پراته دي. څومره چې دي ټول سلبیه او ایجابیه، صفات اجلال او صفات اکرام ټول پکې پراته. هلکه په 2 ټکو کې دومره ډېرې خبرې پرتې دي. دا څنګه؟ دا خبره خلاصوم، بیا به شریکه مونځ وکړو ښه انشاءالله. نو د دې مثال در کوم. سړی واده کړی و، نو چې څو ورځې تېرې شوې د ښځې د مېلمستیا، نو ښځې ورته دومره لیست ولیکه، وی دا به راوړئ. هغه چې وکتل وی دا څه دي؟ هغې کې جامې او پیزان او باټینګڼ او کچالان او تور باټینګڼ او غوښه نری او غټه او دا څه دي ښه دی؟ دې سره څه وکړم؟ دا راوړئ به که نه؟ زه د کوم ځای نه راوړم؟ بازار نه راوړم. دا خو ما اوسه پورې دا لوبه نه ده کړې، اوسه پورې نه ده کړې، خو اوس بیا کې ښځې دا څه وی؟ نه دا چې تا زه واده کړم دا دې هر څه منلي. ما کوم ځای منلي دي؟ ما دا نه دي منلي. چا وی ورچې ګوان راوله؟ وی تا چې نکاح تړله څه دی؟ وی ما وی چې قبوله مې کړه. نو یې دې کې خوار شي دا ټول ورسره راغل که چې ده دې قبوله کړم، استاد به راته ټینګ شه اوس چې قبوله دې کړم، خو بس دې یو ټکي کې در سره راغله. خلک وی د ښځو حق په اسلام کې نشته. اسلام چې کوم حق ښځې له ورکړی دی، مثال به پیدا نه کړي. انګریز ولا حق ورکوي، بربنډه ته جوړی، شوپیس ته جوړی، د ښځو غټ غټ تصویرونه یې لګولي، ساین بورډونه، چاته یې کیړی چولی، کیړی په هغې خرڅی، چاته یې سپیمو ته ولا دغه چشمې چولی دي هغه خرڅی، چاته یې والی چولی، چاته یې جامې چولی دي. تاسو خو د ښځو په وجود پیسې ګټئ، او تاسو د ښځو په وجود د خپلو کارخانو د څیزونو اشتهارات چلوئ. ښځه دا شی شو؟ په کور کې دننه دا خدمت کوي او وینځم ته جوړه کړې ده. که د واده نه مخکې د پلار او د بچو خدمت کوي، دا څوک وینتوب او فخر دی ښځې. او د واده نه پس د خپل خاوند کوي او د بچو کوي. واده نه مخکې د رونو پلار او د مور، واده نه پس د بچو کوي او د خاوند کوي. ظلم دی ده.
دا ظلم او تا چې راوسته او ایر هوسټس ته چې جوړه په جس کې او درې نیمو سوو سورلو ته چې لوښي ږدي اوچتۍ او ډوډۍ دا خیر دی د پردو خیر دلته او سکول کې د ټیچره کړه ماسټره دې کړه او د شپېتو پنځو شپېتو ماشومانو سپېمې پاکوي اسلام حق نه دی ورکړی اسلام ته د کور سرداره جوړه کړې ده مدرسة البنات ته راولئ لوڼه خویندې داخله کې پکې چې حق وپېژني چې اسلام څه ورکړی دی اسلام وایي کور کښېنه او بالغ ته ډډه ووایه او خاوند پیشه او پیراوړل دله پیشه ښه مزېدار ډډه ووایه دې به یې دله راوړي او ته یې پخوه اسلام خو پوره حق ورکړه جامې په تا دي راوړې به ډوډۍ به وله راوړې کور یې په تا دی وله بیا جوړی ډاکټر له به یې بوځې دا ټول پتا دي د خاوند ښځې له حق نه دي ورکړي موږ یې غرق او تباه کړو حق نه دي ورکړی سهاروزي یو 12 بجې ګوډمال غریب راشي د سر نه واله نوکه پورې ته دا خولې بیږي سهار لاړ شي دکاندار ماسخوتن راشي دکان ټول ډک او تش جنګۍ او سامان حلاله ورام ګټي او ورځ ټوله تېره شوه افسر لاړ شي غریب ټول لاړ شي سهار نه ماښام پورې را پیدا کوي او ښځې له حق نه دی ورکړی مولانا بجګر صاحب د خدای پاک وبخښي هلته قالي خبرې به یې ترسکونې کولې هغه وی بس یو حق یې پاتې دی وی دا دی چې د بالا ماڼۍ په دې بازار کې زه ورته په بیم شم او دا را باندې راسوره شي او په دې بازار کې ګرځم دغه یو پاتې نور خو یې مونږ وی تباه و برباد کړو موږ نه خو یې شپېلي وویستل نور سره څوک حق اسلام ورکه او الحمدلله الحمدلله دغه ښځه چې کم حق وپېژني د شریعت او د اسلام په دایره کې ژوند تېره کړي دلته په کور کې سرداره ده او په جنت کې به د حورو صوت سرداره وي ما یو ځل درس دوره تفسیر کول عوامو ته مې کول پخوا هر جمانو هغه مې د ښځه بالته سردارې یو مقتدي رانه آواز ورکړو وي دې بلاګانو نه بالته هم نه خلاصېږي مې دا بالته بلا نه دا به د حورو سرداره به ښځې له خو شریعت ډېر لوی حق ورکړی رسول الله مبارک بالکل ور په مرض وفات کې اخیری تقریر تو ګوره نو حیران بشي هلته څه وایي الا فاتقوا الله فی النساء الصلاة وما ملکت ایمانکم وی د خدای لحاظ وکړئ د خدای نه ویریږئ او د ښځو خیال وساتئ دا ورسره قیدیانې ښه سلوک ورسره وکړئ نو جنکۍ لوڼه راولئ میندې راولئ خویندې او مدرسة البنات کې داخله کې ښه داخلوئ به که نه چې دین شریعت حقوق د الله د بنده پرده ستر حیا ده وپېژنئ نو د حضرت عایشې صدیقې او د حضرت فاطمې جلک به پکې پیدا شي انشاءالله نو محبوبې دي ولې د الله ټول صفتونه دي بیا څه دي بیا ورپسې راځي حبیبتان الرحمن او خفیفتان علی اللسان په جمع ثانې دي دوه خبرې دي که هغه د نحو او دغه والا خبرې پکې نه کوو ډېرې مختصرې او ثقیلتان فی المیزان تلم ثابت درنې دي پکې دا ځکه الله ته خوښي ځکه درنې دي او بل د الله ټول صفتونه پکې دا خبر مقدم وي عام علما او تشویقا او رستو مبتدا مؤخر دی خو تاویلا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم په حاصل معنا به وکم الله د هر عیب نه پاک دی سبحان الله نامه ونه عیب څه نه بچی ته محتاجه نه ښځې ته محتاجه نه بیماریږي نه رنځورېږي نه ستړي کېږي نه وله مرګ راځي کم چې د الله د شان مناسب صفتونه نه دي ټول پکې نشته او بحمده څه معنا حاصل معنا کوم چې څومره ښکلي صفتونه دي ټول الله له ثابت دي الله علیم خبیر قادر سمیع بصیر اول آخر رازق مصور قادر دا ټول صفتونه دي بیا وی سبحان الله د هر عیب نه پاک دی العظیم درې معنی کوم د ذات په اعتبار هم لوی دی دویم شریک نه لري د صفاتو په اعتبار هم عظمت لري دا صفتونه د بل چا نشته او د کارونو په اعتبار هم عظیم الشان بل څوک داسې کار نشي کولی کم نور سپومی چې الله راخیږي
درې واړه قسمه توحید راغی او درې واړه قسمه شرک را شوم ذاتي هم صفتي هم فعلي نو ما سره ټول یو ځل ووایه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم بیا ووایه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم بس دا زمانونو د بخاری شریف اخیری باب او اخیری حدیث دا د خدای ذکر دی ذکر چې کوي کنه و یو حدیث کې راځي الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم وی شیطان د بنی آدم په زړه ګونټې ماتې کړې دي اذا ذکر الله خنسا چې بنی آدم الله یاد کړي دي تختی بیا و اذا غفل وسوسه او چې دې کله غافل شي وسوسه چي نو دا وایي نو دې سره به شیطان تختی او زړونه به زنګ صفا کیږي الله به خوشحالیږي او په ژبه اساني د وزنداري د قیامت پر ورځ پته لګي وایي به انشاءالله کنه او 200 پیرې ټول وایي انشاءالله وایي او زنانو ته هم وایم چې یو 200 پیرې دا وایي الله پاک دې مدرسې له ترقي ورکړي بس دا مې چې د ستاسو په انداز خبرې وکړې هغه